سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اروپایي ټولنې پر وارداتو د 50 سلنه تعرفې لګولو پریکړه د راتلونکي جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې ځنډولې ده. ټرمپ د غبرګولي په 3 نیټه اعلان کړی و چې غواړي د اروپایي ټولنې له ټولو وارداتي توکو څخه د 50 سلنه ګمرکي تعرفه واخلي او دا پریکړه به د جون میاشتې له لومړۍ نیټې نافذه شي. د ټرمپ له څرګندونو وروسته د اروپایي اتحادیې د سوداګرۍ برخې کمیشنر ویلي و د 22 غړو بلاک ژمن دی چې له امریکا سره درناوي پر بنسټ یو سوداګریز تړون ته ورسیږي، نه د ګواښونو پر بنسټ. رویټرز نن په یو راپور کې ویلي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د یکشنبې په ورځ د اروپایي اتحادیې پر وارداتو باندې د 50 سلنه تعرفې د لګولو له ګواښ څخه لاس واخیست او د روان کال د جولای تر 9 نیټې پورې یې د تعرفې لګول وځنډول. سرچینې ویلي د اروپایي کمیسیون مشرې اورسلا فون در لاین پرون له ټرمپ سره تلیفوني خبرې کړي او له هغه څخه یې غوښتي چې د تعرفو لګول وځنډوي او هغه یې غوښتنه منلې ده. هغه زیاته کړه اروپایي ټولنه یو هوکړې ته د رسیدو لپاره لا ډیر وخت ته اړتیا لري. د امریکا د حکومت د معلوماتو له مخې تیر کال امریکا اروپایي ټولنې ته 308.2 میلیارډ ډالر صادرات درلودل، خو له دې ټولنې یې بیا 615.8 میلیارډ ډالر واردات کړي وو.